پلارنی ځای مو لغمان دی. د لغمان ولایت د مرکز ګلکارۍ کلي نه یو ګلکاریو د کلي نه یو. له پخوا راهیسې ننګرهار ته البته زموږ پلار او نیکونه همدلته اوسېدل. ډېر وخت مخکې خو اصلا د لغمان یو. اوس فعلا د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ اتمې ناحیې کې اوسېږو او همدلته استوګن یو. اوس لومړنۍ زده کړې مې په خپل کلي کې یعنې ثانوي زده کړې مې په خپل کلي کړي دي. قلعه جان خان علي لیسه ورته وایي. په 2019 کې البته په 2019 کې فارغ شوی یم د همغې لیسې څخه. نو ډېر وخت کېده چې پوهنتون سره شوق مې و چې ویې وایم، خو د شته غربت لمنه ډېره پراخه وه. تر ننه پورې مې پوهنتون نه ویل، خو د ځینو ملګرو د کور آباد وي د هغوی په هڅه او په تشویق د کورنۍ سره نو سږ کال مې پوهنتون شروع کړی دی. په التقوا پوهنتون کې حقوق پوهنځی وایم. ما شاعري لومړی ځل درته ووایم، ډېری خلک وایي چې موږ ځینې وخت چې ډېر خفه شو شعر لیکل مې شروع کړل. نو که زه ووایم همدغسې به وي. په لومړۍ ورځ زما د شاعرۍ زما یوه ترور وه، البته ډېر راته ګرانه وه. هغه چې کله وفات شوه نو واقعا څو شپې بعد ډېر خواشینی وم. زیاتره وخت به هغوی سره موږ زموږ کورنۍ چې یو کال لپاره لغمان ته لاړو د شته مشکلاتو له امله دلته. بیا زه دلته هغوی کره اوسېدلم. هغه چې کله وفات شوه خدای شته ډېر خفه وم. بیا لومړي بیتونه ما چې ولیکل دا ول چې د اختر چې لومړۍ شپه وه ډک له غمه یو شیبه وه مورکۍ چې کله مړه وه. نو لومړۍ شاعري له همدغه ځایه پیل شوه. زه به د خوږژبي شاعر درویش دراني صاحب بیتونه درته ترنم کوم. هغه وایي چې پخپله تللی یار پخپله راځي، دا به رښتیا وي خو چې کله راځي. پخپله تللی یار پخپله راځي، دا به رښتیا وي خو چې کله راځي. هر بلا چې ځي زما له کوره، 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 وایي زه لاړم سبا بلا راځي، دا به رښتیا وي خو چې کله راځي. وایي زه لاړم سبا بلا راځي، دا به رښتیا وي خو چې کله راځي. ستا د تندې ګونځې په دې پوهېږې، 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 چې ما ته هر وخت ژړا سلا راځي، دا به رښتیا وي خو چې کله راځي. پخپله تللی یار پخپله راځي، دا به رښتیا وي خو چې کله راځي. غم لږ څه زیات دی مهربان درویشه، 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 خو خوشحالي هم کله کله راځي، دا به رښتیا وي خو چې کله راځي. پخپله تللی یار پخپله راځي، دا به رښتیا وي خو چې کله راځي. ډېری شاعران دي چې واقعا لولم، دلته ښه شاعران په هیواد کې دي، خو زه چې زیاتره لولم ارواخاد ملنګ جان، درویش درانی، ممتاز، بهلول صاحب. زموږ خوږژبی شاعر د هیواد پرهیز شګیوال صاحب، د هغې م یو غزل ما ترنم کړی ده. نو ښه شاعران شته، ټول ولو، خو هغه شاعران هغه څوک چې خوږې کرښې ولیکي
البته موږ که ترنم کولی شو نو بیا یې ترنم کوو. ولیزاده صاحب ژوند بغیر له مینې نه کېږي. البته زړه زموږ څه بیتونه دي که نه، زما څه بیتونه دي چې وایي په آسماني کرښو کافر نه یو، خو ویره دا ده چې سجدې خدای ته کړو زړه کې انسانان ساتو. مینه یوازې دا نه ده چې ته به یو معشوقه ولرې. ډېری خلک چې د معشوقې یادونه کېږي، خلک خپله فکر لري چې مینه په کوم عرصه کېږي که نه، خو دا نه ده. مینه له وطن سره، مینه له مور و پلار سره، مینه هیوادنۍ مینه واقعا سړی تر یو ځایه رسوي. که شاعر یي، که ترنم کوونکی یي، هیوادنۍ مینه یې تر یو ځایه رسوي. خو مینه هغه څه ده چې دا نه ورکېدونکې ده. که یو څوک یوه لاره تعقیبه کړي، البته یو ځای ته به ورسېږي او مینه یې ښه لاره ګڼلی شو چې له هر څه سره اوسي، چې له زړه یې وکړي، ذوق یې وي، مینه یې وي، انشاءالله تر یو ځایه به رسېږي. او ماین شوی خو څه به ووایم یو نو لږ څه ناڅه. ګوره څه تا ته یارم ستا لپاره، ګوره څه تا ته یارم ستا لپاره، د رقیب هم څو شپې یارم ستا لپاره، د رقیب هم څو شپې یارم ستا لپاره، ګوره څه تا ته یارم ستا لپاره. درویش صاحب څه وایي؟ تا به هم راته کتل په خواره سترګه، 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 په دنیا کې چې زه خوارم ستا لپاره، په دنیا کې چې زه خوارم ستا لپاره، د رقیب هم څو شپې یارم ستا لپاره، ګوره څه تا ته یارم ستا لپاره. زه حیران به وم چې لاړ شمه که درشم، زه حیران به وم چې لاړ شمه که درشم، زه حیران به وم چې لاړ شمه که درشم، زه حیران به وم چې لاړ شمه که درشم، نه د کارم نه بیکارم ستا لپاره، نه د کارم نه بیکارم ستا لپاره، د رقیب هم څو شپې یارم ستا لپاره، ګوره څه تا ته یارم ستا لپاره. په لیدو مې د خزان تر پاڼې زیړ شي، په لیدو مې د خزان تر پاڼې زیړ شي، په لیدو مې د خزان تر پاڼې زیړ شي، په لیدو مې د خزان تر پاڼې زیړ شي، هغه وخت لاړ چې بهارم ستا لپاره. جاویدا هغه وخت لاړ چې بهارم ستا لپاره، د رقیب هم څو شپې یارم ستا لپاره، ګوره څه تا ته یارم
ستا لپاره